عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي، دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رئیستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت د هغه کار څه د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و، کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکول به یې شمارلې به نه، ټول دولت یې داسې خرچ کړی و. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره، سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شو، یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ، دې ملیانو نه ته تمه کې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي وکړو. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته، نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې جاړې خو بس یا خوړلې او یا توی کړي؟ ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره، ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما ناله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما ناله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي چا، خبردار ته به بخلی کې ټوکې دي یا مخول دی، دین نه دی مخول دی. که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده، خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی، هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګراني، زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني، ما سره به جګړه کوي. هغه ورته ویل ګزاره به کوو. څنګه د 14مې سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، دا آیاتونه د سر نه ووایه باسه نه بس ټیک. دا 14مې سپارې سر دی 14مې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ، زه یو ټکی پکې خپل مطلب دپاره وایم. دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره ملګری شو؟ موسی علیه السلام. ښیي نو خضر علیه السلام ته ووایي چې داسې چل دی چې ګزاره به کوو. یو دوه هلکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو هلک راونیو مړی کو. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا څه کوې؟ نو دی ورته وایي چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما تا ته نه ویلي؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې انی نسیتو، تېر شومه، خیر دی بیا به غږ نه کو. بیا یو بله واقعه وکړه، بله درې وکړې، اخر کې ورته وایي خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کړه په دې درې واړو واقعو باندې، اوس په دې یوم په یومه دوه به بیا ګورو. خضر علیه السلام ورته وایي چې دا هلک ما ځکه مړ کو چې د دې هلک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا که لوی شوی نو د ده د وجې به دا مور او پلار هم کافر شوي وي. نو الله ما ته وایي چې دا مخکې نه مړ کړه چې د ده د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر و د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل، لیکن د حال تقاضا دا وه، د حال تقاضا دا وه چې دنه وروسته نور نقصان پیدا کیږي، لہذا دا لرې کول پکار. نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو. اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا یسمع ربابا و یسمع نئے و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نئے با او حالت عجیبه تاری میں شدند. مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلی، او چې رباب او شپیلی به واورېده نو حال به پرې راغی. اوس په ظاهر خو رباب او شپیلی که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي، لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیلی هم اورېدل جایز. دا
پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه لپاره دي چې خزه نه خزه نه زیارت تلار شي پیر بابا خزه ور کوي دا دومره لوی سره تر شوی دی د تبوم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کو نو مولا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله پیښ شو مسله پیښ شو نو پیر بابا وایي چې مولانا صاحب تاواز کې چې دا مسله حل کی نو چا ورته وایي چې صاحب هغه خدا سي چلو ستالستونه ونیو سړی غیب شوی دی ویخه دا کنه تاسو هغه سړی تاواز کوي چې سړی راغی رباب له تلنګ ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې او داسې کو لستونه بیا د کوی قاف غر سره داسې د مولا مخه ته پریور هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه ولنیو خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورته باس مکوئ ورته کټت پت کې راځي بجلیګر مولا ته دی مال را مخامخ کوي کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو ولی پکار الله کم شی صادر شي دته کرامت وی شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبردار چا دا اورېدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر رباب غږیو لستونه د ورته خوځي مون خلق چې رباب او شپېله اورو نو مون کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلق د پاره دي تاو ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلق د پاره دي ځکه شیخ سادی سے وایي چې ګر تو څنګه خار مرمر شوی گر تو څنګه خار مرمر شوی چوب صاحب دل وسی گوهر شوی کته د سارا کانه د بیابان کانه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدن جوړ شي ملغلره بدر نه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمونږ د زماني مولا دلته قران ورکه چې دا تای جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دې خدای وبخي ته قران ورکه دله یا د جمعې پښپه د فاتحه جمعات تراوړ طالبان یې وخوري او دغه کی ته دې له قسم ورکه چې دې مړي پسم دړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور روان کی پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مستړی کو ان تستغفر لهم 70 مره کتا یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې دې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناستو او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين کدینا پس امرانه وکړو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ور کړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ور کړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پندای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزه او غلې او میوه ټوله تبا شو هزارو وګوره دویم ځل دی چې پتندر را غورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر را غورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خو ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندي والوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګورئ چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندي والوزي هغه نظاره درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو پوهیږئ نه هغه نظاره درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلکو رو ورده اوس پاسمان کې غر کم ځای دی
د ولږ او د پړق پړق نه درته تندر جوړ شي در باندې راوغورځي او تباه دي خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړی عمر لا د نوح علیه السلام قوم به درنه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وایي چې یا الله دې خو ما پورې خاندي ول ورته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ داسې به جاړئ چې عمر له به هم جړا سوکر کولی نه شي بخلی کېږي به حضرت علی او بیبي فاطمه چې روژه یې نیولې وه او روژه ماتې ورته مخې ته پروت دی بار چې آواز وکړو چې دوه کسۍ یو دواړه اوږي یو ډېر سخته ټول روژه ماتې اوچت کو بار یې وړو هغه ته یې ور 3 ورځې روژه نیولې وه 3 ورځې ورسره دا چلو شو 3 شپې او 3 ورځې ښځه او خاوند دواړه نهر دي قرآن راغی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول بجنتیان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې په خپل ورته نهارو په خپل اوږو او چته کړو بل ورک